تاسو موبایل شته؟ نه سوریا دی سوریا سوریا پکې شته؟ اوس ګوره چې او راوړم چې هم کې شم سوریا ده. ګوره سوریا شي او لیدونکو دا ګوري دي کې سوریا ده ګوري. ها دا سوریا نه بنديږي. هغه تاسو سره علاج نشته تاسو سره شته ها وای زه د پنچرمن خرم یا سوري وبندوم. شمانو دي زایل څه بس ناری به کولی چې په سر مې درد همداسې یار استاد مې ویل چې لکه غلی شي خو کله چې مونږ خاموش شو یو ټیم ور یار استاد زایل څه سره بیا نه ختی دي او دوی شوخي روانه کړي هم دې شوخي سره ډس ټاکر مونږ غوښتل چې تاسو ته د نورستان ولایت ښایستونه هم وښیو خو متاسفانه چې مونږ په لاره کې ټکر وکړ. زما د اندازې زما د مخ د اندازې یا سیلاب یا زلزله وي او یا جنگ وي هر عذاب چې وي زمونږ سره یې کار دی. ته د اختر په سهار راشه کور به جارو کړم نور دې سر وخوري کارونه. السلام علیکم ستړي مه شئ لوی اختر مو مبارک شه. سلامونه ستړي مه شئ اختر دې مبارک شه انشاءالله حالات ښه دي. السلام علیکم اختر مبارک ستړي مه شئ اختر مبارک. ته بې ساه وړې لټې شیروان دي کومه ما پسې وایه وای د سپکو خلکو سړی د سپکو خلکو شاته نه ودرېږي. کوم هېوادونه ایران تم تللی هم جرمنی تم تللی هم دراغ د اختر په سهار راشه کور به جارو کړم نور دې سر وخوري کارونه. السلام علیکم ستړي مه شئ لوی اختر مو مبارک شه. لوی اختر دغه مبارک ورځې مو نیکمرغې شه قربانۍ مو قبول شه. لیدونکو د خپرونو په دوران باندې زه سراج الدین پژواک د کونړ ولایت سپین جومات ساحې ته راغلی یم. غواړم چې دلته په دغه سیمه کې تاسو ځانګړې اختریزه خپرونه ریکارډ کړم. د دغه ځای د خلکو رسم رواج تفریح میله ځایونه همدارنګه ښایستونه هم تاسو په دغه خپرونه کې وښیم. راځئ کتونکو راسره اوسئ دغه د ښایستونو ډکه خپرونه راسره تعقیب کړئ. دلته ډېر زیات خلک په چکر باندې راځي. وجه دا چې کونړ ولایت ماشاءالله د ښایستونو یوه نمونه ده. د افغانستان ټول ولایتونه ټول ولسوالۍ ډېر ښایست لري خو کونړ ولایت یو ځانګړی ښایست لري. دلته ډېر خلک په چکر باندې راځي. راځئ کتونکو د خپرونه تر پایه پورې راسره تعقیب کړئ. د کیمرې برخه سره زلمی زیل تعقیبوي او زه سراج الدین پژواک یم. د دې ښایسته خپرونې لپاره په امیر هنداره چینل هر وخت تعقیب کړئ. بیا هم لیدونکو ښه راغلاست جوړ بخیر د اختر ورځ د ځوانان چکر ته راغلي خبرې اترې به ورسره وکړو. ځوان ډغره ګوشکي غوښې بخي بس ماشاءالله پوم کې دی. سلام علیکم ستړي مه شئ اختر دې مبارک شه. ستا دې مبارک شي. ښه یې جوړې زما غږ اورې نه نو دا غوږ کې د څه شی ایښي دا ګوشکي دی که نه مات اوه دا ګور لیدونکو ګوشکي هم ایښي دی هغه هم چې دی یو طرف دغه سپیکر یې پکې نشته تش کوڼی سټایل پکې او سټایل کیا اختر د ښه پیل کړی دی. او اختر ښه پیل کوم ځای زه د لغمان لغمان کې اوسېږي که کونړ کې اوسېږي؟ زه ننګرهار کې اوسېږي. چکر دې وهلی؟ او چکر مې راوهلی. کوم ځای ته لاړې؟ کونړ ته راغلو کابل ته لاړو سروبي ته راغلو هلمند ته لاړو ډېر هلمند ته لاړې؟ دروغ خو نه وی دا خبرې چې کوې ما څه کار که دروغ چې وایي. نه ترکیه ته هم تللی وم ترکیه چېرته تللی وې؟ هلته چکر مې وه. دا اوس زهیل صاحب دا څه وایي وایي ترکیه تللی یم چکر دا اوس فرماني سره یاره زه خو یې سره نه منم. تللی وم خوب کې لاړې؟
نه خوب کې نه ښکارم د ښایسته موټر راسره و. واه 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 جګسار د فقط د ترکیه د افغانستان یو ولایت دی چې په چکر باندې ورغلی. جګسار کې ها به څه وکړل ته؟ هلته ښه خوراکونه مو کو بس چکر یې مو والي انډیوالان ترکیه کوم کومې سیمې لاړې؟ هغې ځای نومونه سخت دي موږ نه هېر شوي دي. یو ځای نوم خو یې ته زده یې که تا چې مطلب کله پاسپورټ ولګوه مطلب لاړې ترکیه ته که نه حتما دا معلومات خو به ده چې مطلب ترکیه وي ساحل اعظم کومې سیمې تلې؟ هغې نومونه نه و بس نه ته چې کله ډریور سره کېناستې که نه نو تا څه ویل زه کومې ځای ځم؟ نه ډریور سره نه کېنه خپل ګاډی مو. خپل ګاډی واه دروغ هم چې دا حد لري بیخي بیلچې ورلاندې کوي ده ورلاندې بریډ ورلاندې کړو خریدونکو ته چې وړاندې کړه ترنم وړاندې کړه ټپې وړاندې کړه غزلې چې وړاندې کړه موږ ته چې یاد نه دی چې ورته وړاندې کړو. وشکي جواب کې خو سرو کې وایي نه ما ته یاد نه دی ها یاد نه دی ما یو شی مته یاد نه دی نه ها زمانه نه خوشاله اوس زه ورځم ورځي کنه ورځي نه دلته پوله باندې تاوی ګرا تاوی او بده ویني نه نه مړي بس مرګري مې راځي بیا زو ګاډي چیرته بيځي زه غزنی ته ځم. تاسو د پروفیسور سره زموږ مخه ده غونډه ورځ ګرځي کله په ترکیه ګرځي خو نور د څومره بهرني سفرونه کړي ډېر مې کړي یاد نه مې ډېر کړي لکه څومره سفرونه کړي بیخي ډېر ګرځېدلی یم کوم کوم هیوادونه لاړې ایران ته هم تللی یم داسې جرمني ته هم تللی یم ها تللی یم دراغ وی لرې لرې ځایونه ته تللی و نورستان ته هم تللی یم هو نورستان ولایت دی که هیواد دی ولایت دی مګه تعالی هیواد کړ ډېره مننه خوشاله اوسئ راشه که تاسو سره خبرې وکړو شیخ السلام شي څنګه ته خو د هغه نه ورخطا ماته ښکاري هغه ولا اودس مې نه کړی راودس هم ګرځه که اودس مې کړی خو اوس وختي پرې پول لاړم اودس دې مات شو الټیانې مې وکړې اودس دې مات شو الټیانې مې وکړې نه خو له پام کوه که نه خو چې نشي ګرځېدی هم ګرځه هغه هلته په تختې مات یو خپه مې ورکه خویه شوه ها چې خپه مې خویه شوه ماشومان را پسې رالو یو دس دې مات شو که نه مې مات شو اودس دې په کومه طریقه مات شو الټیانې مې وکړې الټین په خدي خو شو مطلب الټین دی ولې قدر دې وکړو زړه ته مې ډېره خرابه ضربه مې زړه ته زړه دې بد شو بد شو نوم دې څه دی مې هندواڼه مې ورپسې وخوړه نوم دې څه دی نوم مې حمیدالله جمال حمدالله جمال نوم خو دې ماشاءالله ښکلی دی خو نور داسې بیتولي ورته ښکاري هغه د افغانستان کې ټول بیتولي دي والله سړی خو چې دی خولې ډېر چالاکه دی ښه هرې پوښتنې له مطلب حاضر ځوابه دی ولکه ښه کومه دی هلته ولاړ دی ته اوس څه چې شی وایې راته ووایه دا درپسې راغلو ښه دا څه شی دی څنګه پوښ نه کړې ورته دا څه شی دی دا څه شی دی ما ته وایي فلا بیتوله ها همیشه بیتوله کردم نو ته خو په توله یې که نه ته خو دې سترګې نه کړې حیوانه که سترګې نه ده زخمي والا که پښه مې زخمي ده خیلی زخمی ده او دغه دی زه ورکه خپلې مرکې ته به راشو دا راته وایي چې ته د هندي کونړ یې که نه بل کوم ځای نه موږ د ننګرهار یې ننګرهار کې دي کومې سیمې بیسو ماشاءالله نور کوم ځایونه په چکر لاړو بس همدغه ځای ته راغلي وسې غاړې ته ناست وو هلته څه شی وکړه تاسو موبایل شته نه سوریا دی سوریا دی سوریا پکې شته اوس ګوره چې او راوړم دې خو مخکې شم سوریا ده ګوره سوریا شوی او لیدونکو دا ګوري دې کې سوریا ده ګوري ها دا سوریا نه بندېږي هغه تاسو سره علاج نشته تاسو سره نشته ولې د پنچرمن خرم یا سوری بندوم هغه د کوارې نه خو ښکاري یا سوری بندوم والله سکایو والا ښکاري دی لا پیژندلې ما دی پیژندلې ما زموږ لالی ګډ وډ خراب نه دی که نه گاونډی ما نه ما لیدلی ماشومان سنته خو یې ما کړه تو والا یا زمونږ ماشین هم د تای وختان هم جوړ کړی څنګه وروڼه د تای وختان هم جوړ کړی همدا جوړ کړي بیا پیسې رانه ناست ولی وایي لږ کار مې خراب کړی پکې څه وایه ته شاهرخ خان مې زه خپل هم بې ډیزاین هم تا هم بې ډیزاینه کړم انډیواله لیدونکو ته به کوم ترنم کوم غزل کوم ټاپه وړاندې کوي مهرباني دوزي غوښته مخکې د شي کول ډوزې مخکې د شي کول مخکې هغه سره ګرځېدم سواتي سره سواتي سره فلمونو کې د کار کوو نه مړه هغې واسه غول خوړه
زه خیر یو لیدونکو ته شی وړاندې یو شعر وړاندې شي ولا یو شعر ورته وړاندې کوو حاضر درته وای پتا نشي یو شعر دې په زه وړاندې کوم درته اوس ته مازغه وړاندې کوه ته وړاندې کوه تاسو به بل برکه کوم سیده صحیح ده ولا اوس مازغه مې لږ کار نه کوي ولی شیر ورته مور دې مخامخ راته کیا ډیره مننه خوشاله اوسې کور ودان چارجر د مر چې کله ته مخامخ به کار نه کوي خا دا خپل ملګری مو زه شیرم ستړی مشي خیر سره من خیر ان شاء الله اختر دې مبارک شه تاسو د مبارک عید پروګرام په شروع کې تاسو ته او تاسو د ټیم کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم هیله چې اختر مو په خوشحالۍ سره ډیره مننه نوم دې څه دی نوم مې یاسر دی یاسر جان خیر ان شاء الله الحمدلله تاسو خاص دی مهرباني لیدونکو ته څه وړاندې کوي زه به یو شعر وړاندې کوم ما پسې وایه وای د سپکو خلکو سړی د سپکو خلکو شاته نه ودرېږي صحیح ده څه ورکه نه غلط کوم نه خیر ده خیر دې تاثیر نه راغلی زه چې تا دا ما سره وای د سپکو ناس سړی شاته بیا یاران پکار دي خود رانه پکار دي دا دې علیکم واه دا استاد دې چا څه دا دې ما تل کدی ته ما دې ویل ځان دې ځان هم د فرانسې ټاور وران شي خلک خواږه یاران پرې دي تعالی درځي اول ته ټاور پسې مړې ځه زه خدای دې خیر کې لیدونکو دا ځوانان سره وم یو بل ناملام زه خیر بل ځای کې مرکه سره وکړو دغه ازدحام زیات دی د لرګي فل باندې چې مات نشي هغه طرف ته ځو ډیره مننه ټوکې ټکار مو ځانان سره وکړې په دې هیله چې خفه شوي نه وي او زموږ تفریح خپرونه ده په دې خاطر هم څه خبرې سره پراخه وکړو که نه خو رمضان سلام جندله مختم بیا هم ښه راغلاست لیدونکو ستړي مشئ جوړ په خیر لیدونکو کونړ ولایت کې ما دا چې کونړ ولایت د یو طرفه کلیوالې سیمې هم زیات لري او بله خبر دا شي بازار غرونه ځنګلونه ښایستونه زیات لري نو دې ډېرې ته راغلم او دغه دیره کې چې دی غرونه ناست چای څکي او د اختر ورځ ده نو اختر په ورځ باندې حتما سړی خوشحالي کوي سلامونه ستړی مه شي اختر دې مبارک شه ښه انشاءالله حالات ښه دي السلام علیکم اختر مبارک اختر مبارک ستړی مه شي اختر مبارک ته بې ساه بړې لټې السلام علیکم یار صاحب ستړی مه شي اختر دې مبارک شه ښه انشاءالله حالات ښه دي ښه ده لیدونکو دې ځوانانو سره به کښېنم لږ ورې درایو به ورسره وکړم کښېنه وړاندې شه وړاندې شه لیدونکو دا چې د پښتنو دیرې ته ورشي نو د پښتنو په دیرو کې حتما چای او همدارنګه کټونه دا شیان خو حتما وي ځکه دا زموږ د فرهنګ یوه برخه ده نو دا ځوانان همته ناست دي خبرې اترې به ورسره وکړو چې د اختر ورځې ورباندې څنګه تېرې شوې او څنګه روانې دي لومړی زما څنګ ته ورور ناست دی سلامونه ستړی مه جوړ په خیر مننه وروره ته ستړی مه شې خیر اوسې ښه خیر دی ډېره مننه خوشحاله اوسېږي لیدونکو ته یې ځان وپېژنه نوم یې محمد دی او جلال آباد ښار څخه بس راوتي دغه انډیوالانو سره په چکر ای خیر اوسې راغلی دی سلیمان باچا دیرې ته پورې ودان زموږ ډېر زیات قدر یې وکړو او بس الله دې د قدر وکړي د کونړ خلکو مېلمه پالنه څنګه ده واقعا درانه خلک دي پښتانه خلک دي او په مېلمستیا یې مونږ ډېر ونازولو او بس د کونړ په بېلابېلو سیمو کې چکر ووهه که نه او بس وګرځېدو یاره څه داسې خو وګرځېدو د اختر په اوله ورځ دې شی وکړه چې ته په چکر لاړې که نه نه والا د اختر اوله ورځ خو بس هماغه د کور کلي اختر مبارکیانې وې بیا قرباني وه ذب هم وکړله وروره ټوله ورځ په هغې کې مصروفه وو په دویمه ورځ مو حرکت را واخیستو د یارانو سره بس په کونړ طرف را ووتو فکر کوم تا 3 قربانۍ کړې وې همداسې وو 3 قربانیانې زه خبر نه وم قربانیانې وې دا خبره خو ځان نه وکړه خو ته پکې یو اضافه کړه لکه چې 4 قربانیانې وې ماشاءالله یعنې قرباني چې څومره چې مسلمان هڅه کوي چې کال په کال قرباني زیاته کړي الله پاک موږ نو وس مطلب زیاته ورکړي بالکل صحیح خبره ده
آی خیر قربانۍ کې اوسې. برکت وي ښه چکر دی او په چکر کې حتما موږ تاسو به خوشحالي کوو د اختر شپې ورځې دي لیدونکو ته به کوم ټپه لري کوم غزل لري کوم ترنم لري مهرباني یاره ټپه خو غزل نشته دی خو پیغام به ورله ورکړم او د اختر مبارکیانې به کوم ورله سړي کې ورکړم. سره زه خیر نه وایم ولا نشته را سره چې شی نو حکیار صاحب هغې نه ماته اشارې کوي چې ده چې دی یو سړی کې زده وایي چې دا ګر چاپېر په غرونو راغلل بارانونه یاره داسې یو سړی کې مې زده و خیار صاحب د ترنم باچا دی ښه باچا دی خو خپله. لرې ناست دی او ما به دلته راوړو که نه دلته به راشي هم سره. بالکل ډېره مننه قربان دا بل ځوان دا چې دی د دوی دیره ده او دوی مېلمانه یې موږ نن ښه راست بیا هم ستاسو د اختر مبارک وي ژوندی اوسې کور ودان چې زمونږ کور کلي ته رالی او بس الله دې وکړي چې د اختر دا ورځ مې په خیر سره تېرې کړي او سفر هم زمونږ تر ځایه تر ښه رارسېدلی ورځ کور ودان ډېره مننه لیدونکو ته دې ښکلی نوم واخله او زما نوم سلیمان صافی دی د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د خدخیلو کلي اوسېدونکی یم ماشاءالله او بس تاسو نه ډېر خوشحاله یو تاسو موږ ډېرې ته رالی او موږ سره هم د اختر څو ورځې موږ سره رنګینې کړې کور ودان صافی صاحب ژوند در باندې څنګه تېرېږي اخترونه در باندې څنګه تېر شو شکر دی روزانه بس خپل ژوند نه ډېر زیات خوشحاله یې په دې حال او ډېر زیات شکر دی په دې حال باندې او تر دې مو هم د اختر څو ورځې دي تېرې شوي دي او ډېر ښایسته تېرې شوي دي شکر دی ډېر خوشحاله یې د اختر په شپو ورځو کې د کونړ د ښایستونو د خوند واخیسته که نه او بالکل روزانه د اختر کې تلي ول پته د اسمان نه وړاندې تلي وي او چې ګوره خو ډېر ښایسته ښکلی وطن دی او ښایسته ځای دی بالکل ډېر زیات خوند مو اخیسته اختر ډېره مننه خوشحاله اوسئ کور ودان نن په کونړ کې د ده ورور موږ مېلمانه وو او خدای شته ډوډۍ مو سره دلته موږ وخوړله او بیا نو چای مې راباندې وڅښه ورته ناست یو دا خو کله چې موږ په اصطلاح یو ځای ته لاړ شو نو الحمدلله زمونږ ټول افغانان ډېر مدوس دي نه دي خفه کوي څنګ ته مې بل حقیار صاحب هم ناست دی بل حقیار صاحب البته یو حقیار صاحب او نو دا چې دی وروره دومره لټ دی چې دا میز هم نه وړاندې کوي سلامونه حقیار صاحب ستړی مه شئ جوړ په خیر اختر دې مبارک شه بیا هم وعلیکم سلام ډیره مننه ستاسو د هم مبارکي ستاسو د کیمرامین دی مبارکي ستاسو د ټولو لیدونکو دی مبارکي حقیار صاحب څنګه وخت در باندې څنګه تېرېږي الحمدلله ښایسته وخت روان دی ژوند دی تېروي چې په راغلی وخت چېرته روان دی وخت اصلا په هوا روان دی او ته په ځمکه روان او موږ په ځمکه روان یو وخت په هوا روان دی موږ په ځمکه روان تېرېږي وخت ستا او د تېرېږي وخت ترمنځ ډېر توپیر راغی ډېر فرق راغلی خو چې موږ وخت نه ګورو چې دا وخت د څه شي دی دا وخت د څه شي دی بس ډایرکټ بس اټیک پې کوو یعنې مطلب دا وخت د چیس کلو د خپرونې نه و دا وخت د چیس کلو دا ګوره ځان ته خوله خوله کړی چې موږ چای ونه خوند ولو خو ته رالې بس تا ته به څه ووایو نو موږ ته خو څه ویلی هم نه شي که نه څنګه خپله دې ولاګې چې جوړې کړې که نه ولا تر دې مې ولاګې خو مې رسولي ده خیره او یو څه پاتې دي لمه چې دغه دیره کې زه هم یو څه شاټونه والم د لیدونکو لپاره او شریک مو سره دا راته ووایه چې لاره کې کومې خاطرې سره خو موږ نه شو ای خاطرې که خاطرات وایه غمجنې خاطرې سره خاطرات وایه انګلیش ورته وایي خاطرس خاطرې څه وایه ورته خاطرس دا زه مولا محمد رئیس خیل سره شاته سیټ کې نو موږ هغه شوخیانې کول دی ګاډي که نه مستې او چغې او نارې به کولې لکه ماشومان و دی زیل صاحب بس نارې به یې کولې چې په سر مې درد دی همدغسې یار استاد مو ویلې چې هلکه غلی شي غلی شي خو کله چې مونږ خاموش شو یو ټیم یار استاد زیل صاحب سره بیا نښتې دي و دوی شوخي روانه کړې هم د شوخۍ سره ډز ټکر بس هغه نورستان په چې کومه سرمایه ټوله کړې وه هم په دې لاره کې تاوان کې مصرف ورکړو اوس بیرته کور ته ځه اوس انډیوال کور ته روان یې تش ټوکر زیران چې کراچۍ جیبونه تش دي جیبونه تش دي دغه جالب دي لیدونکو ته اوچې نه وړاندې کړي په غزل لیدونکو ته به دا وړاندې کړو ته کله وای کله جانانه ترنمونه هم کوې منډه کا اختر دی جانانه که منډه که اختر دی او جانانه منډه کا اختر دی او دواړه لاسونه مې کولاو درته نیولي نیولي دي نه رښتیا وای اختر په هغه چا اختر دی چې مټان په لاس کې اخلي سخر که راځي نه دا بس سلیمان صاحب خو دې وخت یې روان یې خو څه کوي کېدای شي اختری به یې موړی ته خدای خو سر نه خلاص کړي او موږ یې خلاص کړو خیره دی څه خدای خلاص کړو څه ځان هم ته خلاص کړو ښه ډېره مننه خوشحاله اوسې تا ته هم ښه راغلاست بیا چې ګیله ونه کړې تا ته خو مه وایې چې ما ته خپرونه به خو ته بیخي رجیږ هم نه شو خو زه خیر تاسو به خبرې په دې خاطر وکړم که نه چې بیا ستا ګیله ډېره چې ته ګیلهمن ډېر زیات زما اوس زیات دی مړ په دا بیګ او زه یم چې ته ورزش وکړې ورزش خو ښه دی خیر اوس د ورزش وخت نه دی او چیس کړو سړی په ناست ښه ښکاري صحیح شو ها ته لیدونکو ته څه وړاندې کوې
لیدونکو ته به څه وړاندې وو سلامونه به ورته وړاندې کړو اختر یې ټول ته مبارک د نوغړ اختر دا به سلامونه وړاندې کړي. په لومړي قدم یو سړی سلام ورچوي که نه ډالۍ کوي دا لیدونکي به ستاسو سلام ته ناست دي. اختر مبارکي به ورته ووایو او نور به ورته څه ډالۍ کړو ترانو به ډالۍ کوم. نه ترنم باندې خو ولاکه هم سر خلاصېږي سلیبري خوږی ډېره مننه کور ودان ځوانانو سره وو او کونړ ولایت ته او کلیواله سیمه ده او دیره کې ناست یو چای به مو وڅښو. نو لیدونکو واوسئ سره خپرونه جریان لري. بیا هم ستړي مشه جوړ په خیر. دا چې لیدونکو موږ بار بار په دې هڅه چې ستاسو دپاره مختلف برنامې برابرې کړو همدارنګه د دغو برنامو په طرز کې موږ غوښتل چې تاسو ته د نورستان ولایت ښایستونه هم وښیو خو متاسفانه چې موږ په لاره کې ټکر وکړ او په یو شي باندې زه خوشحاله په دې یم چې په ټکر کې زموږ سره چې کوم ملګري وه الحمدلله روغه جوړ دي چا ته پکې زیان وانه وخته خو دغه اوسپنې چېرته شوې ماتې شوې دا بیرته جوړې شي. مهمه خبر دا ده چې ځوانان او هغه ملګري چې موږ سره وو الله پاک وساتل. نو لیدونکو موږ هر وخت دپاره هڅه کوو چې هر رقم تکلیف په ځان باندې تېر کړو خو تاسو دپاره ښایسته برنامې جوړې کړو. اوس نو ساز لګی تقریبا د شپې څو بجې حقیار صاحب د شپې 1 بجه ده. موږ غوښتل چې شپه په کونړ کې وکړو بیا نو سهار وختي ستاسو په خاطر باندې نورستان ولایت ته لاړ شو او همدارنګه هغلته بېلابېلې فرهنګي او همدارنګه د ښایست خپرونې وړاندې کړو خو متاسفانه څنګه چې زموږ غوښتنه وه هغسې پوره نه شوه. استاد جان لګی دی په نیمه شپه باندې راغی او کونړ ولایت خلک ماشاءالله ډېر مېلمه دوسته او تکړه خلک دي په نیمه شپه هم ځان ته رسوي. استاد جان ستړی مه شئ ښه راغلاست په خپرونه کې. خیر دی حالات دي ښه دي ښه انشاءالله خیر دی د الله رحم نوم مبارک دې څه دی نوم دې څه دی استاد نوم دې څه دی رضوان الله ښه انشاءالله خیر دی د الله اختر دې مبارک شه ستا دې مبارک وي په دغه نیمه شپه باندې را په عذاب شوي نو هېڅ خبره نشته دا خدمت هر وخت یې موږ کوو ستاسو دپاره یعنې مطلب ستا مسلک دا دی چې ته مستریتوب وکړې که نه د خدمت وخت یې همدا دی چې په دغه وخت خدمت ونه کړې نو بیا نو کوم ټایم به وي نو استاد جان به خپل کار وکړي ځکه چې ناوخته دی دغلته ځوانان ولاړ دي دوی سره به هم خبرې اترې وکړو د دوی د کور ودان وي دوی هم راغلم او دوم په چکر باندې روان وو البته دوی اوسېدونکي د کونړ ولایت دي خو خبره دا ده چې په چکر تلل راسره مخ شول خبرې اترې به ورسره وکړو ته راشه که نه وروره السلام علیکم اختر دې مبارک شه ښه انشاءالله ډېره مننه تاسو دې هم اختر مبارک وي خیر راغلی کور رمضان دلته مو چې موږ ولیدو راغلی راسره ودرېدی رښتیا وایه که نه څنګه هلته ودرېدې زړه باندې وخوږېدو که نه مېلمه پالنه ورته وکړه مېلمه پالنه نو څوک له در مسلمان دغه هم صفت هم دی چې بد بل مسلمان باندې خفه شي تاسو ټکر کړی مو ویل بس مېلماني دی دلته پاتې کېږي ځان له ستا ملګری ته هېد مستري وو موږ له خدمت به وله وکړي بیا موږ سره لاړ شي پورته بس دا لویه خبره ده کله چې تاسو یو مشکل سره مخ شئ او یو مسلمان ورور راشي تاسو سره ودرېږي او کومک وکړي دا لویه خبره ده. زه د سړک د بلې غاړې ته ولاړ یم هر یو موټر چې راځي نو یو ځل پوښتنه کوي څه مشکل دی مطلب خپل هغه امر خدمت موږ ته وړاندې کوي. دا یو د افغانانو ماشاءالله یو ښه رسم رواج هم دی او په څنګ کې دا چې د مسلمانانو یو ښه خاصیت هم دی. دغه درې ځوانان هم ګوري چې دوی هم چېرته په چکر روان وو خو په دې خاطر باندې موږ ته ودرېده چې زموږ سره په اصطلاح همدردي وکړي او که څه ضرورت وي هغه مطلب پوره کړي. سلامونه بیا هم ستړی مه شي تاسو هم بیا هم اختر مبارک وي مننه ستاسو دې مبارک شي کور ودان ستاسو نوم څه دی زما نوم عتیق الله دی څنګه یې عتیق الله جانه شکر الحمدلله تاسو د کوم ځای اوسېدونکی مونږ خو اوسېږو په ننګرهار جلال آباد کې او راغلي یو کونړ ته په چکر او یو نوم دې ځای کونړ یو تاسو تقریبا یو ځای پورې لاړې بیا هم هندوانه راواخیسته ولا زنده‌باد ښه ولا مونږ خو راغلو دلته ودرېدلو خو بېرته مو چې حرکت وکړو په لاره مو ویل دا خو خوند نه کوي چې همداسې ځو دا خلک دلته ناست دي یو چکر ته راوتلي دي او بل پیسه مېلمانه راځئ بیا تر یو ځای لاړو دوکانونو ته دوکانونه ټول بند وو نو موږ ویل مخکې به هم لاړ شو خو بیا مې څومره چې مخکې ځي خو ناوخته کېږي بیا هلته یو بابا و هندواڼې خرڅولې موږ راځئ هندواڼې به ورته واخلو اوس
څومره چې وسه او خپل همکاري مو وکړه بس تر خپل وس او توان پورې چې سره کولای شو عمره وشي هغه عمره ونه شو خو لکه بیا هم تاسو خپل اخلاص وکړه مهم چې د اخلاص دی کنه کله چې اخلاص وکړي نور کوي څه یو کنه دا مهم نه پوه شو دغه سي زموږ د افغانانو راټولېدنه په اصطلاح یا مطلب د یو بل سره همدردي کول دا زموږ د فرهنګ هم یو برخه ده په اوس وخت کې څه فکر کوئ دا فرهنګ څومره ژوندی دی یاره فرهنګ خو زه چې څومره فکر کوم تر ډېره حده ژوندی دی ځکه دا سړک دی موږ خپله مو لیدل تاسو مو لیدل چې هر څوک تېرېږي یو پوښتنه کوي چې دا مسلمان ورور په کوم حال کې دی ټکر یې کړی دی روغ دی مریض دی څه حال دی کور ودان مننه دا ځوانان راسره وه کومک یې هم راسره وکړ راسره ناست وو څومره چې وسه وه هغومره یې خپله منډه تړله راسره وکړه تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی راسره دلته ناست وو په دې خاطر راسره ناست وو چې د دوی زړه تنګ نه شي دا مېلمانه دي خفه نه شي په کل کې تاسو ټول نه مننه ژوندي اوسېږئ لیدونکو دا خو چې دا شپه ده او شپې 1 بجه ده نو انشاءالله سبا دپاره خپرونې لرو ښکلې او جالبې خپرونې راسره اوسېږئ بیا هم لیدونکو ښه راغلاست ترې مه شئ اختر مو نیکمرغه ځوانان راسره دي او اختر دی ټوکې ټکالې خبرې اترې به ورسره وکړو او بل پلو د کونړ ولایت ښایستونه به هم در باندې ګورو ټول ته ښه راغلاست ترې مه شئ اختر مبارک شه ستا مبارک شو وروره څنګه هستې ښې ډېره مننه لیدونکو ته د خپله نوم واخله خپل نوم مې چې د ارمان ولي همکار دی او د کونړ ولایت ما بیا کونړ کې نورګل ولسوالۍ مې دلته اوسېږو بالکل ماشاءالله اختر دې څنګه پیل کړی ورو ولا بس ښه تېرېږي ورو چکر دې پکې وهلی او چکر مې پکې وهلی چېرته پکې لاړو د یخوا دامګام ته هم پکې تللي وو ښار ته هم پکې لاړو ډېر ښایسته ځایونه دي او کونړ ولایت ته ډېر خلک په چکر راځي او ځکه چې دلته چې دی دا عوام ښه لګېږي او دا ونې دي شنه ځایان ډېر خلک خوښوي او کندهار نه هم خلک راځي او ډېر ښایسته ځای دی ماشاءالله څنګه چکر وهونکو په عذابوي نه نه انشاءالله ټول زموږ قدر کې ډېر ښه خلک دي ډېره مننه خوشحاله اوسېږئ مهرباني لیدونکو ته به څه وړاندې کوئ دیو ته به یو وړوکی غوندې شعر ډالۍ کوم وایي اختر به راشي خو دیدن به پکې ستا ونه کړم وایي اختر به راشي خو دیدن به پکې ستا ونه کړم داسې اختر نشته مورې چې هر وخت یې ژړا ونه کړم سلامونه نیکې هیلې احترامات مننه کور ودان خوشحاله اوسېږئ نور څه سره نشته بس همدا ونه کور ودان راځه راشه اختر شپې ورځ اختر شپې ورځې دي ځوانان چې دی خوشحاله دي هر سړی بس دا غوښتنه کوي څه وایي زه شعر وایم څه وایي ټپې کوم تاسو ته کښېنه لږ شه راځه د کیمرې فریم ته مخامخ کښېنه راځه عمران سپری ته ګوره چې وایي دلته کښېنه راځه ورته ګورم راځه ستړی مه شي ښه راغلاست السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو خیر مننه اختر دې مبارک ستا دې هم مبارک ستا د همکارانو هم مبارک مهرباني دا پخلی ده ټوله که نوم دې څه دی نوم یې نام الله جمال د بیسو جمال صاحب لیدونکو ته به څه وړاندې کوي مهرباني لیدونکو ته به یو شعر وړاندې کوم چې زما د اندازې زما د مخ د اندازې بیا به شعر وکړو ترنم به وکړو چپ سکا تیرا پزړګي مشي لمبا کنا ته چیرته وای چیز کنا ته چیرته وای چیز کنا تیرا پزړګي مشي لمبا کنا ته چیرته وای چیز کنا ابل نه ير شو بیا څنګه خدای چې لیدونکو هغه ماشاءالله ښایسته دی خو نه پوهېږم چې حافظه کې لږ کمزوری غوندې ماته ښکاري زه جاوید دلدار صاحب به درته ویم د هغه ترنم به درته وکړم د هغې د اوبو غړوپ نه کوم زی ړنګېږي د اوبو غړوپ نه کوم زی ړنګېږي په زړه مې نوم دی د لالې ړنګېږي د بغیرته یار یاري ړنګېږي څوک چې د شګو بند تړي ړنګېږي ټول دنیا په یو سړي ښکلې ده ټول دنیا په یو سړي ښکلې ده ټول دنیا په یو سړي ړنګېږي په زړه مې نوم دی د لالې ړنګېږي د اوبو غړوپ نه کوم زی ړنګېږي
مغرور ډېر اسمان اسمان مکیږه مغرور ډېر اسمان اسمان مکیږه ګور د هر چا بچاهي لنګيږي ګور د هر چا بچاهي لنګيږي په زړه مې نوم د دلالې لنګيږي د غړپ نه کوم زی لنګيږي مننه ډېره مننه کور ودان خوشحاله اوسئ الله دې لیدونکو راسره اوسئ دا ځوان وي زه شیون نه راړم خفه کولی هم نه شوم د دې ملګري اکثره تر نومونو ډېر ذوق لري مهرباني نوم دې څه دی نوم مې دی حفیظ الله څوکۍ ولسوالۍ خوشحاله اوسئ کور وخت کم دی لیدونکو ته څه وړاندې کړو شعرونه به ورته وسودندي ستاسو په اجازه چې خدایه پاکه مونږ ته شوی څه ازار دی مونږ خوړلی تل د زړه په سر ګزار دی خوشحالي مو په نصیب کې نشته خدایه وخت د سره مو هر غم په اوږو بار دی یا سیلاب یا زلزله وي او یا جنګ وي هر عذاب چې وي زمونږ سره یې کار دی خو مغه دې نن په مونږ ظالم کړی چا چې ټول عمر ژوندون کړی په ډار دی خو مغه دې نن په مونږ ظالم کړی چا چې ټول عمر ژوندون کړی په ډار دی دا ښایسته وطن نور مه ورانوه خدایه د سرو وینو په بدل باندې سنگار دی پښتانه پکې خرڅېږي بې حسابه دا دنیا نه خدایه څه د غم بازار دی ای وطنه ستا په سر مرګ او که درد وي دا حفیظ تنها دی هر وخت تابعدار دی وخت کم دی الله دې ښاد آباد لره په واقعي معنا زموږ د خپرونې خوند برابر کړ خیر زموږ خپرونه تفریحي وه شوخه خپرونه وه خو دې ملګري چې څه ورسره وه کوم الفاظ ورسره وه ډېر جالبه وه او رب دې ښاد آباد لره دې خپله لیکلی و قلم کې دې برکت شه او انشاءالله بل وخت دې تاسو سره به انشاءالله ځانګړې خپرونه کوو او بیا به سره ډېر شعرونه وایو او لمبر هم انشاءالله درکړو ستونزه نشته دی لیدونکو کونړ ولایت ته راغلي وو اختریزې خپرونې تاسو ته موږ ریکارډ کړې له دې وروسته داسې اختر پای ته رسېږي زموږ خپرونې مختلف وي په مختلفو موضوعاتو باندې زموږ خپرونې وي نو انشاءالله بیا راسره په امیر هنداره چینل تعقیبوئ او مختلفې خپرونې وګورئ زموږ او تاسو ته ګران هېواد افغانستان ښایستونه فرهنګ او همدارنګه هغه موضوعات چې په اصطلاح ګرم موضوعات دي هم په دې چینل کې کتلی شي خپرونه پای ته رسېږي تر بیا پروډوسر سراج الدین پژواک او د کیمرې برخه کې زلمی زل سمت دی کوي ښې چارې ښه وخت د یو آباد افغانستان په هیله د الله په امان